سلامونه دوستانو ته مې د روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن مې درته یو ډېر بهترینه د انلاین پیسو ګټلو روباټ راوړی. تاسو به کولی شئ چې په دې کې په جیمیل اکاونټ خرڅولو باندې پیسې دوستانو وګټئ. څنګه جیمیل اکاونټ خرڅولی شو، په دې کې څنګه یې جوړولی شو، مکمله طریقه په دغه ویډیو کې دوستانو درته ښیم. له ویډیو شروع کېدو مخکې دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو چې څوک ګوري دغه هم در سره لایک کړئ دوستانو. نو دا چې دغه روباټ لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم دوستانو زموږ ټلګرام چینل لینک به هم د ویډیو په ډسکرپشن کې وي. تاسو به راشئ دوستانو په هغه لینک باندې به کلیک واخلئ. دا صفحه به درسره راشي، هلته به لومړی لاندې سټارټ اپشن لیکلی، په سټارټ باندې به کلیک واخلئ او بیا به راشئ په دغه اپشن به تاسو دوستانو کلیک ورته واخلئ. نو په دې کې موږ تاسو جیمیل جوړو. په هر جیمیل جوړولو باندې دوستانو موږ تاسو ته 0.09 USDT راکوي. که چېرته 11 جیمیلونه موږ تاسو جوړ کړو پرې هر څه کو $1 دوستانو موږ تاسو ته راکوي. راځو په رجسټر نیو جیمیل دوستانو په دې باندې کلیک اخلو. کله چې په دې باندې کلیک وایاست دوستانو په دغه ځای کې موږ تاسو ته جیمیل هم راکوي او پاسورډ هم راکوي. دغه ایمیل دی، ادرس دی، ولاندې پاسورډ دی. وایي په دغه ایمیل او جیمیل باندې تاسو باید موږ ته ایمیل هم جوړ کړئ او پاسورډ هم دغه ورکړئ. راځو دوستانو په دغه لومړي باندې کلیک ورته اخلو. دغه چې کس داسې چې کلیک پرې واخلئ دغه ډایرکټ دوستانو تاسو سره کاپي کېږي. نو دغه چې دوستانو کله تاسو سره کاپي شو نو تاسو بیا څه وکړئ، لاړ به شئ خپل موبایل کې به دوستانو تاسو لاړ شئ جیمیل را خلاص کړئ. کله چې جیمیل دوستانو را خلاص کړو لږ منتظر کېږو. راځو په اډ ان ایمیل ادرس باندې دوستانو کلیک اخلو. ما سره دلته په موبایل کې جیمیلونه دوستانو ډېر زیات دي. بیا به راشئ په دغه ګوګل باندې به کلیک واخلئ. کله چې ګوګل باندې کلیک وایستل لږ ورته منتظر کېږو دوستانو تر څو موږ تاسو ته دلته صفحه را خلاصه شي. نو په دغه ځای کې به موږ تاسو لږ منتظر شو. نو لږ دوستانو انتظار ورته کوو تر څو موږ ته د جیمیل جوړولو صفحه را خلاصه شي. راځو خپل د موبایل کوم کوډ چې دوستانو یا تاسو فنګر کوډ ورکړی وي یا فیس کوډ وي یا دا پیټرن کوډ دوستانو هر ډول کوډ چې وي تاسو ورکړئ او دغه به خلاص شي. نو لږ منتظر کړو دلته تر څو دغه چیک ان انفو چې کومه دغه پای ته ورسېږي دوستانو لږ څه نه څه لوډینګ به واخلي. نو لږ ورته منتظر کېږو. راځو په دغه کریټ اکاونټ باندې کلیک اخلو. په دې کې دوستانو چې کله تاسو کلیک وایاست تاسو کولی شئ دغه پور مای پرسونل باندې دوستانو کلیک اخلو. نو غواړو ځان لپاره یو داسې شخصي ایمیل دوستانو جوړ کړو. نو راځو لږ منتظر کېږو. راځو هغه نوم چې کوم دوستانو موږ ته راکړی و د جیمیل لپاره هماغه نوم موږ په دغه ځای کې اوس دوستانو پیسټ کوو. کوم نوم چې تاسو را کاپي کړی و هلته ټلیګرام کې چې درکړی و هماغه نوم به تاسو راشئ په دغه ځای کې داسې ورته پیسټ کړئ او بیا به راشئ په لاندې نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې په نیکسټ باندې کلیک واخلئ لږ منتظر کېږو تر څو موږ ته اوس بله صفحه دوستانو را خلاصه شي. راځو دغه د کال تاسو غواړئ دوستانو دغه زیږېدو نیټه تاسو ته غواړئ هر ډول نیټه چې تاسو ورکوئ هغه ستاسو خپله خوښه دی چې کوم ډول د زیږېدو نیټه تاسو ورکوئ هغه تاسو پورې تړاو لري. دې کې تاسو جنرال کې ایمیل یا فیملی دار چې تاسو غواړئ انتخابولی شئ چې هر کم وي دوستانو. راځو په نیکسټ باندې کلیک اخلو. زیږېدو نیټه باید تاسو له 18 کلونو کم ورنه کوئ. راځو په دغه ځای کې کریټ یور اون جیمیل ادرس باندې دوستانو کلیک اخلو. همغه ادرس په دغه ځای کې بیا دوستانو پیسټ کوو. راځو په نیکسټ باندې دوستانو کلیک اخلو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وایاست لږ اوس منتظر کېږو. راځو دغه ځای کې هغه پاسورډ را کاپي کوو دوستانو. دغه پاسورډ چې موږ ته راکړی و راځو دغه پاسورډ کاپي کوو. هغه پاسورډ دوستانو دلته ورته چې په دغه نیکسټ باندې کلیک اخلو. کله چې په نیکسټ باندې کلیک وایاست لږ دوستانو منتظر کېږو. راځو په لاندې نیکسټ باندې دوستانو کلیک اخلو. کله چې په دې باندې هم کلیک وایستل وروسته لږ نور هم منتظر کړو. راځو لاندې برخه کې په دغه آی اګري باندې کلیک اخلو تر څو د موږ تاسو جیمیل چې دی هغه دوستانو جوړ شي. نو لږ ورته منتظر کېږو تر څو دغه جیمیل له موږ سره جوړ شي. ها دوستانو لږ دغه ځای کې هم لږ دغه ګوګل سرور کې دوستانو لږ لوډینګ اخلي. زموږ جیمیل چې دی هغه اوس دوستانو جوړ شولو. راځو بیرته دغه روباټ را خلاصوو. دوستانو هغه جیمیل چې موږ تاسو کوم جوړ کړی و اوس به څه کوو دوستانو څنګه به دغه پیسې ترلاسه کوو. راځو په دغه برخه کې تاسو ته ډن آپشن ښایي دوستانو دغه ډن آپشن درکوي. راځو په دغه ډن آپشن باندې کلیک اخلو. دوستانو زموږ جیمیل چې دی هغه دوی سره کریټډ کې شو دوستانو یعنې هولډ شو له دوی سره. دا تقریبا شاوخوا 3 ورځې به له دوی سره وي. له 3 ورځو وروسته به موږ ته دوستانو د دغه پیسې چې دی هغه جمع کېږي د دغه جیمیل ځکه چې دوی دغه جیمیل دوستانو هلته چیکوي او ګوري.
او تاسو ته هلته دوستانو په دغه لومړي نوم کې چې دی هلته پورته تاسو ته ښکاري هغه نوم کې تاسو کله پرست نوم وغواړئ دوستانو هغه نوم تاسو دلته درکړی هغه نوم داسې دلته ځای کاپي کوئ کله دوستانو هغه نوم کاپي کړ او بیا به دلته جیمیل کاپي کوئ او بیا به پاسورډ دوستانو پسې کاپي کوئ نو کله مو چې میل ورکړ هلته بیا خو ډن آپشن به وایي تاسو سره به دغه دوستانو جمع کېږي دغه زموږ مای اکاونټ دوستانو راځو په دغه باندې چې کلیک وکړو دغه تاسو خپل اکاونټ دوستانو په دې کې معلومات دي تر څنګ دغه تاسو بیلانس په دې کې کتلی چې تاسو سره څومره بیلانس دوستانو ما سره اوس بیلانس صفر دی خو یو جیمیل ما ورکړی دی هغه په هولډ کې دی دوستانو دغه جیمیل چې کله دوی هلته قبول کړي نو بیا ماته جواب راکوي نو په دغه بیک باندې دوستانو چې کله کلیک واخلو او په دې کې مای ریپیرلز برخه دوستانو کله چې تاسو په ریپیرل باندې کلیک واخلئ نو راځو ریپیرل برخه کې هم دوستانو تاسو ته چې کله لینک درکړي تاسو ملګرو ته لینک چې ولګئ څومره ملګري چې راځي د لومړی کې دوستانو تاسو کله نوي 10 ملګري راوړئ د هغو په سر تاسو دوستانو دوی ګټه درکوي نو د هر ملګري په سر دوستانو تاسو ته ګټه جمع کېږي تاسو ته ګټه درکوي نو د دې وروسته دوستانو بل په دې کې چې نور اپشنونه داسې خاص نشته دي خو دغه سیټینګ برخه هم دی ویډرا اپشن هم دوستانو دغه لري نو څنګه له دې څخه ویډرا کولی شو هغه په اړه تاسو ته راتلونکي ویډیو دوستانو زه جوړوم چې موږ له دې څخه څنګه ویډرا وکړو او کومو ځایونو ته دوستانو ویډرا کېږي نو ویډرا اپشن هم دوستانو په دې کې شته دی تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره له دې څخه ویډرا هم دوستانو وکړئ نو تاسو که غواړئ ډالر ارز تاسو په دې کې بیا انتخابولی شئ تاسو کومه کرنسي غواړئ ویې لګئ کله چې په دغه بیلانس باندې دوستانو کلیک واخلئ په دغه پایوډ باندې دوستانو کلیک واخلئ په دې باندې تاسو کله کلیک واخلئ تاسو کولی شئ ویډرا هم دوستانو مختلفو که تیتر یو اس ډي ټي دوستانو دغه تر ټولو غوره او ښه خبره ده چې تاسو کولی شئ دغه تیتر یو اس ډي ټي بي پیشل دوستانو دغه هم ولګئ تر څو باینانس ته هر ځای ته چې لېږئ دوستانو تاسو کولی شئ له هغې ځای څخه تاسو د تیتر بي پیشل دوستانو د دغه یو اس ډي ټي لینک راکاپي کړئ او دلته دوستانو ورته پیسټ کړئ تر څو تاسو ته دوستانو دغه پیسې ورسېږي میکزیمم ویډیا چې دی هغه دوستانو یعنې میکزیمم ویډرا چې دی هغه یو یو اس ډي ټي تاسو کولی شئ یو یو اس ډي ټي هم له دې څخه دوستانو ویډرا کوئ نو زه ویډیو نور نه اوږدوم دوستانو ویډیو ته همدې ځایه که خوښي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ دا چې تر بل ویډیو داسې بیا زه راځم تاسو په لوی الله سپارم ښه وخت ولرئ ښې شېبې